علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې خوندور او داسې مزناک اپلیکیشن راوړی دی چې یقینا دغه اپلیکیشن به ستاسو موبایل له یو نایاب یو یونیک لوک ورکوي. که تاسو ته زما د موبایل کم ډسپلی چې دی دا تاسو ته ښکاري، تاسو ته زما د موبایل له کوم والپیپر چې دی دا تاسو وینئ، نو دا بالکل داسې ښکاري لکه کوم د هیکینګ والا چې کوم خپل موبایل استعمالوي دغه شانتې تاسو ته یو لوک راکوي. که څوک یې هم ویني نو هغه ته پرې نه پوهېږي چې دا پکې څه دي. ټیک ده، دلته کې دا وګورئ تاسو ته هر څه ټمپریچر ستاسو سیټي چې کومه ده دغه شان دی، ستاسو چې کم هر څه وي هغه ټایمینګ، هر څه بیټري تاسو ته دلته کې دا ښایي. چارجینګ دلته کې تاسو ته ښایي چې چارج ته دا کله ولګي، دلته به چارجینګ راځي. اوس دا ډسچارج کې دی. ټیک ده، دغه شان دی. د دې نه علاوه دلته کې تاسو ته یو بل آپشن ښایي د وای فای او د بلوټوث. تاسو وای فای یا بلوټوث چې وي ان وي یا نه وي، دلته کې تاسو سره چې کوم ستاسو ډیټ وي یا کوم ټایم وي یا کومه میاشت وي، ټیک ده، کوم څه کال وي، هغه ټول تاسو ته د دې ځایږي نه ښایي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل هم دغه رنګې زما د موبایل په رنګ باندې جوړ کړئ، مطلب د مکمل د هیکینګ شانتي جوړ کړئ. دا وګورئ تاسو دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. ټیک ده، دغه اپلیکیشن چې دی دغه لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو بس سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. دا بس تاسو نه پرمیشن غواړي، دا پرمیشن به دې ته الاف کړئ. ټیک ده، اوس ته دې چې کوم سیټینګ ده تاسو وګورئ، دلته کې تاسو له دنیا شی د دې کوم بیک کې چې کوم والپیپر تاسو لګول غواړئ نو دا تاسو ته ډېرې شی والپیپر چې دي هغه تاسو ته میلاویږي. یو تر بله ښایسته والپیپر چې دی تاسو ته د دې ځایږي نه څه کېږي، میلاویږي. دغه شانتې تاسو دې کې د ګیلرۍ نه هم لګولی شئ. بیا د دې نه علاوه کوم آیکون چې دي ستاسو که هغه تاسو بدلول غواړئ، مطلب یا دغه شانتې کول وي یا بل شان تاسو کول غواړئ، دا وګورئ نو تاسو هغه هم د دې ځایږي نه کولی شئ. دغه شانتې کوم فونټ سټایل چې دی ستاسو په ټایپ چې دی، مطلب کوم لیکنې کوم انداز چې دی هغه تاسو د دې ځایږي نه بدلولی شئ. دا وګورئ. ټیک ده، اوس دغه شانتې تاسو پکې نور څه کولی شئ. فونټ سایز چې دی هغه سیوا کولی شئ. دې نه علاوه تاسو پکې کوم هیډن ایپس چې دی هغه پکې هم تاسو ته دلته کې میلاویږي. ټیک ده، بیا کوم لاکډ ایپ چې دي دې کې داسې ایپس دي چې هغه تاسو پې پاسورډ سیټ کولی شئ. مطلب هغه ایپس چې دي هغه تاسو څه کولی شئ، هغې له تاسو یو پاسورډ چې دی هغه پاسورډ ورله ورکولی شئ. خپل هغه ایپس چې دي هغه تاسو د پاسورډ نه علاوه به څوک هم نشي کولولی. دغه شانتې پکې بیټري سیور موډ چې دی دا پکې هم تاسو ته میلاویږي. دا تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ. دغه شانتې کم ډارک موډ چې دی یا ویدر چې دی، ټیک ده، دا وګورئ تاسو ته ستاسو کوم سیټي چې وي هر څه چې وي تاسو خپل هغه سیټي ورله ورکړئ نو د هغې چې کوم ویدر دی هغه به هم ستاسو ته موبایل په سکرین باندې ستاسو هر څه چې دي هغه به تاسو ته ښایي. دغه شانتې کوم لینګویج تاسو سلیکټ کول غواړئ، لینګویج هم تاسو د دې ځایږي نه څه کولی شئ، سلیکټ کولی شئ. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، زما خو پخپله ډېر زیات خوښ دی او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.